په غزني ولایت کې په نشه یي توکو روږدو ښځو د درملنې لپاره شل بستریز روغتون پرانیستل شو. د روغتیايي مرکز د عامې روغتیا وزارت په همکارۍ او د ځوانانو د روغتیايي و انکشافي مؤسسې یا YHDO په ملاتړ جوړ شوی دی. د عامې روغتیا وزارت مرستیال په همدې پار جوړو شوو مراسمو کې وویل چې د اسلامي امارت مشرتابه د خلکو د روغتیايي وضعیت د ښه والي لپاره ژور تعهد لري او د دا ډول تاسیساتو جوړول د ټولنیزو ستونزو په ځانګړي ډول د ښځو ترمنځ د روږديتوب د پدیدې د له منځه وړلو لپاره د ځانګړي پاملرنې څرګندونه کوي. نوموړي همدارا زیاته کړه چې د اسلامي امارت مشر د هیواد د روغتیايي نظام د پیاوړتیا لپاره د افغانستان په کچه د 330 روغتونونو بودیجه منظوره کړې چې د روغتیايي مراکزو د پراختیا او خلکو ته د خدمت کولو قوي اراده ښیي. په اوسني وضعیت کې په ټول افغانستان کې 318 بخاري اوس موږ ته بودیجه راکړې ده، پیسې راکړې دي، موږ ته تحقیقاتي پروسس کې هغه مخ ته بیایو. نو مشرتابه او د عامې روغتیا وزارت د دې ولس د متوجه دي د ولس صحت باسي. صحت ډېر مهم دی. هغه زیاته کړه چې د دې ولایت حوزوي روغتون اوس یو تخصصي روغتون ته اوښته چې کولی شي د غزني ولایت اوسیدونکو ته پرمختللي روغتیايي خدمتونه وړاندې کړي. الحمدلله د غزني حوزوي شفاخانه هغه په تخصصي شفاخانه باندې بدله شوه. نور به د غزني ډاکټران هغه څوک چې غواړي تخصص وکړي، هغه ټرینیز ډاکټران چې هغه متخصص شي، هغه به ضرورت نه لري چې هغه لاړ په کابل کې مسافري یا په کوم بل زون کې د مسافري شپې تېرې کې خپل تخصص وکړي. نور به د غزني ډاکټران په غزني کې تخصص کوي. د غزني ولایت مقام ویان هم په خپلو خبرو کې ټینګار وکړ چې د دا ډول روغتیايي مرکزونو جوړول یوازې یو انکشافي پروژه نه ده، بلکې دا د اسلامي امارت د ژمنتیا ښکارندویي کوي چې د انساني کرامت، د بشر حقوقو، د اسلام دین په چوکاټ کې د ټولنې زیانمنو قشرونو ته ځانګړي پاملرنه لري. نړۍ دې په دې خبره سي، اوس د نړۍ دا واوري چې د بشریت احترام څوک کوي. د بشریت احترام په افغانستان کې نړۍ کول، د بشریت احترام په افغانستان کې غلام ادارې کول، که د بشریت احترام امارت کوي. سره له کمزوري اقتضا ده، سره له داسې نه وسایلو چې هغه زیات وسایل شتون نه لري، خو امارت کوشش کوي چې د بشریت احترام وکړي. په ورته وخت کې د YHDO مؤسسې مسؤل وایي چې دغه روغتون د 60 تنو روږدو ښځو د درملنې ظرفیت لري او خدمتونه یې یوازې د غزني لپاره نه بلکې د ګاونډیو ولایتونو روږدو ښځو ته هم وړاندې کوي. نو خوشبختانه چې دغه شفاخانه ورته افتتاح شو، ان شاء الله تعالی موږ نهایي کوشش کوو ستاسو په همکارۍ باندې چې په صحیح طریقه سره له دوی سره مخ ته ولاړ شو او ان شاء الله دغه پروژه دوام پسې وکړي او ټول ښځینه ناروغان مو درملنه یې اوس همدارنګه د زون په کچه کېدلی سي دلته له همسایه همجوارو ولایتو څخه هم مریضان دلته راسي. انشاءالله د دوی لپاره زمینه مساعده ده. د معلوماتو پر بنسټ د روغتون د درملنې، رواني مشورو، زده کړې، عامه پوهاوي او بیا رغونې پروګرامونو په برخه کې روږدو ناروغانو ته خدمات وړاندې کوي.